د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د کورونا وبا مرض باوجود بیا هم افغانستان ته راغی. په ټوله نړۍ کې بیړنی حالت اعلان ده، خو له شته ستونزو سره بیا هم دی په کابل کې ده. څه داسې ضرور و او ولې راغی؟ آیا مایک به هم د جان کیري رول ولوبوي که دا ځل به لوبه نه وي؟ دلته د پردې تر شا څه روان دي؟ له موږ سره یې وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبې په ورځ د مارچ 23 د افغانستان پلازمینې کابل ته ورسید. کابل ته د نوموړي د تګ یو دلیل هم افغان سیاسي کړکېچ کې منځګړیتوب او د افغانانو خپلمنځي خبرې دي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي ولسمشر غني له ښاغلي پامپیو سره ولیدل. نوموړي خپل ټویټر کې زیاتوي دې لیدنه کې دواړو د سولې پر بهیر او د هکله پر نورو ګامونو د افغان سولې لپاره پر سیمه ییزه اجماع او همدارنګه په هیواد کې پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت بحث او نظر تبادله کړ. د ارګ پر فیسبوک پاڼه انځور ښیي چې د لیدنه کې لومړی مرستیال ولسمشر امرالله صالح او د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم شته دی. ټاکلې د مایک پامپیو له پخواني اجرایه مشر عبدالله سره هم وګوري چې د ولسمشري دعوه یې کوي. د افغان ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غني د تیرو ولسمشري ټاکنو ګټونکی اعلان کړ او سند یې هم ورکړه، خو عبدالله د تیرو ټاکنو پایلې له درغلیو ډکې وبللې او د موازي حکومت خبره یې وکړه. هغه مهال هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل په افغانستان کې د هر ډول موازي حکومت جوړولو هڅې د دې هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دي او باید ورنه ډډه وشي. خو د مارچ پر 9 چې ولسمشر غني د دویم ځل لپاره لوړه کوله، ورسره عبدالله هم ځان ته د لوړې مراسم جوړ کړي وو. له دې موازي مراسمو څخه څو ساعته وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي امریکا پر دې کار کوي چې د دواړو ترمنځ یو جوړجاړی رامنځته شي. پر 2014 کال هم چې ولسمشري ټاکنې جنجالي شوې، د امریکا د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر جان کیري په منځګړیتوب د ولسمشر غني په مشرۍ د ملي یووالي حکومت جوړ شو. د طالبانو او افغان حکومت خبرې. افغانستان ته د ښاغلي پامپیو سفر یو ورځ له هغه وروسته دی چې افغان حکومت او طالبانو د لومړي ځل لپاره د بندیانو پر تبادله خبرې وکړې. افغان حکومت وایي دې خبرې کې پر تاوتریخوالي کمولو مخامخ خبرو او تلپاتې اوربند بحث شو. د افغانستان ملي امنیت شورا هم تاییدوي چې د دواړو لورو د بندیانو پرېښودل هم د دې خبرو برخه وه. د بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو د تیرې میاشتې تړون مهمه خبره ده چې پکې ژمنه شوې افغان حکومت د طالبانو 15,000 او دا ډله د حکومت 1000 بندیان خوشي کوي. لومړیو کې افغان حکومت د طالب بندیانو له پروخېدو سره مخالفت خوده، خو وروسته یې وویل چې ګام په ګام به دا بندیان خوشي کړي او طالبان باید دا ضمانت ورکړي چې دا کسان بیا د جګړې ډګر ته نه ستنېږي. خو طالبانو دا شرط ونه منه او زیاته یې کړه چې بندیان باید په یو وار او بې شرطه خوشي شي. ټاکلې وه د بندیانو خوشي کېدو سره هم مهاله د افغانانو خپلمنځي خبرې هم پیل شي، خو دا بهیر په ځنډ او تېره ورځ پیل شو. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.